بس موږ به هم یو ځای پیدا کوو شیرینو ده. نو راغلي د خیره سره د جمعې ورځ ده، غواړو چې کوڅې نو داسې خوند کوي، په دې کې ځینې ځینې ځایونه شته هر یې ټکر کړی. دا د وینې دې ته څه شوی؟ ربن. ترموز دا نور دا ماسک سره کړی په شپېته غونې کلمه یا ګپه مه کوه، دغه الوچې ده او د لوبیالې غاړه، یو بل طرف ته ښایسته شنه توتان. الوچې لرئ؟ الوچې بېشکه انډیواله، افرین. څنګه شنه سوی دی ماشاءالله. موږ هم دا ډېر وخت نه و راغلي. لمبېږي هسې خوند یې پر اخیستی. معلومه وینې دې خوا ته سایه ده، چې خلک ورته ناست دي. د وینې څونه موټرسایکلان یې درولي دي. یو څه به مخ ته مې بیا که ماښام یا مازدیګر بېرته کړو، یو ګروپ ملګري یې بالا ټوله موټرسایکلان والا موټره دي. د لوبیالې په غاړه باندې ناست یو. ښه توت دي خو توت سوي دي، لاندې دا شیان ټوله پیدا کېږي. کوتلې مرچې په سړک باندې به شوه سو، په لوواله کې به وځئ نو مینې ته به ولاړ سو. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. کندهار ښار ښایسته ارغنداب ولسوالۍ ده. نو راغلي د خیره سره د جمعې ورځ ده، غواړو چې په تاسو د ښایسته د ارغنداب د شنه سرسبزه ولسوالۍ ووینو، چې هم زیاته پرېمانې اوبه دي پکښې کې او هم د توتو سیزن دی. نو داسې به وګرځېږو، میله به هم در باندې ووینو د خیره سره، او یو ځای به توت هم نوشیجان کړو او ولاګ درته جوړوو. تاسو راځئ ولاګ تعقیب کړئ. نو دا پر دالو واله باندې پر یو نري پل باندې ولاړ یم، موټرسایکلان هم زیات دي، رش هم زیات دی، بیریږم هم، او زویا او ذکرا هم راوستلي دي، هغه مې نه کړل راسره راشوه. نو راځئ ولاګ تعقیب کړئ، خوند ځینې واخلئ. ټکر سوی دی که څنګه حساب دی د کوتلې مرچې سره؟ څه شی دی وه؟ لاره یم بنده کړې ده، چې لاره خلاصه کړي ښه خبره ده، بیا د دې وروسته دغه سره وکړي. موټرسایکل یې ټکر کړی. حاجي صاحب یې لږ لږ خوش کړی و زما په خیال. ښایسته ارغنداب ولسوالۍ او د لوبیالې غاړه، یو بل طرف ته ښایسته شنه توتان او دې خوا ته ښایسته اوبه بهیږي او میله وال هم شته، راشوکش هم دی. نو بس موږ هم ځو د خیره سره ګرځو په طبیعت طبیعت او ستاسو دپاره یو ولاګ هم جوړوو. د یاوینې دې خوا ته ښایسته سایه ده، هغه چې سپټو څنګه خراب دی ورته ادرسه نیسي. توت هم شته سړک پر غاړه، یو ځای به بیا توت هم د خیره سره راواخلو. دغه یو باسکله والا ویني، ښایسته باسکل یې جوړ کړی دی، بوټونه او شیان یې ورته په پښه دي، او دا د ارغنداب ته په راغلی دی. نو نه پوهېږم چې د کوم ځایه به راغلی، خو معلومېږي داسې مسلکي دا موټر ځینې تېر سي بیا ښه معلومېږي، که دغه په دغه پسې دی ولاک. توت خو وینئ ماشاءالله، دا موټر والا اوس تېرېږي، ګوره دغه دی
بې شک انډیواله افرین ارغنداب ته خو ګورئ څنګه شنه سوی دی ماشاءالله. موږ هم دا ډېر وخت نه راغلي، هغه وخت راغلي وو چې دا ولي و دا توت دا شیان هېڅ شنه نه وو، ډېرې سږلۍ مې کېږي چې دا څنګه حساب دی. خلکو راشوکش زیات دی نو توت لا تر اوسه سم نه دي پاخه، یو څو ورځې لا غواړي ځکه سپینې سپینې دانې یې زیاتې دي. رانیسو یا توت ذکرا کې په توت کې خورو دا دي وینې پر سړک لا راتوس سوي دي توت. ښایسته توت لاندې ناست دی او دې خواته د ماشومان وینې لمبېږي. دا به فکر کوم دوی به غرمه راغلي یا وه ډوډۍ دغه دی لمبېږي، هسې خوند یې پر اخیستی دی. نو چې کله د اله پارچه وي بیا نو بیخي ډېرې ذکرا بیا ترژې سوې ده، اوبه غواړي. نو ځای به یو دوکان ته ودروه، اوبه به درته راواخلم. ښه دی اوبه خورې که توت؟ اوبه خورې؟ دلته به اله درېږو یو ځای. صحیح دی، ته به یو ځای ودرېږو، لاندې اوبو ته به مو شواسو، چایه به هم وڅښو، تا ته به اوبه هم راواخلو، باره به کښېنو، ته به اوبو ته ډبرې هم ور وغورځوې. ښه دی هغه مخامخ به فکر کوم دا د سربند غر یا و دا د سړک باندې الوچې هم شته، بیا یو ځای که کور ته کلو راوابېخو د خیره سه د وینې الوچې و توت دواړه پراته دي دغه دي. غټ غټ توتان دي، دا به زوم بیخي ډېر توت هم کوي. دا دی ماشاءالله دا ځای باندې ولاړ یم، ته وګورئ د اوبو شورارې ته وګورئ. دا داسې یو کوچنی بند ماډله ځای دی یا پته ګوره مینهوال هم ډېر را روان دي، نو چې هر څونه مازدیګری کېږي دغونه د خلکو رش کش ډېرېږي. دا دی دا خو نو د سربند خوا دا د ایلي هم کې پکښې روانې دي، دې خواته ښایسته ښایسته توتان دي. دا پل دی، نو راځئ د خیره سره ځو مخته د سربندو خواته. ولاړ شو زویا او ذکرام په موټر کې کښېنولي، ما دلته یې راشوه کړو بیا پر راغمیږي. راځئ زه مو ورولمه، په دې سره به مو یو سلام علیک وکړو. څنګه یې پهلوانه؟ دا هغه ځای وینئ، دا هغه پل دی. ستړی مه سې ستړی مه سې خاله. څنګه یې خاله؟ کومه ځای رالې؟ هغه دې وینې دا ایلۍ وینې وجرې دی په اوبو کې نه بیریږي ایلۍ. اوس اوبه درته راخي شه. یې ځایونه ټوله ډک دي، یو ځای هم نه دی خالي. چې ما یو ځای پیدا کړو مخ ته
به یو ځای ودرېږو د خیره سره. باندې وینې ناستې خلک هغه غواړو. او تر موټرانو موټرسایکلان ډېر سوي. موټرسایکلان یې سره وموښلوله. دا د سربند ساحه ده. نو موږ هم راشوه سو. موږ دلته به یې وارې ورته ودرېږو. ترموز یې هم مات کوي. سره ترموز دی. ترموز یې نه خراب شو. تر اوسه ورته یادوي اوس نه دغه د ترموزه. ترموز یې دلته پاتې شو. د یو ځوان ولوېدی. دا سربند ساحه ده. د دې ځای څخه نه اوبه ځي د ښار طرف ته، وایي خوا څخه ارغنداب طرف ته ځي. د چیش سره لمبېږي. و د کالو سره لمبېږي. ترموز دا نور دا ماست سره کړی. ترموزه دغه ورته وه. ده څونه لنډ ور وغورځېدی. ډېر غټ ځای دی. روانې اوبه دي پاکې دي. دا موټرسایکلان شان ولاړ دي. د ترموز والا بیخي ساعت تېر دی. ځینې غورځي هم نه، شوه کېږي هم نه. ځینې خلک لمبېږي دلته. ځینې لمبېږي او ځینې سیل کوي. دې خوا ته نور خلک هم ناست دي. بس موږ به هم یو ځای پیدا کوو. کښېنو به. سربند سره لاندې ساحې ته رالو. باندې وینې خلک پکښې لمبېږي هم. نو زموږ اصلا اراده وه چې دغه خوا ته یو ځای لاره پیدا کړو. لاره نه وه رامعلومه. وینې دې خوا ته سایه ده چې خلک ورته ناست دي. موږ دغه لار سره واوښتو. پر دې لار باندې پر دې خوا باندې هېڅ سایه نشته چې څوک کښېني. دلته ټولې سایې دي. نو موږ به چیرې کښېنو؟ چای هم راوړی دي. که نه نو دوی به یو ګړی زویا او ذکرا ساعتونه تېر کړي. ور وغورځوه ذکرا. زویا خو ونه ویلې بله وایي لا سره بس. دوی به ساعتونه تېر کړي. بیا به ولاړ شو یو ځای به یو سایې ته کښېنو. ما ته وګوره چې بند شوی ده.
پهلوانه لمبیږه دا هم په اوبو کې درولې ده ولې نارې وایه اوبه په در وشیندلې دا کاکه یم دی وینې څنګه پکښې ګرځي ته وګوره وینې ته دی بیریږي ته بیریږي داسې کې ولاړه شه داسې سربت دې خوا څخه رش زیات شو بیخي اړو چې ولاړ شو مخ ته یو ځای د ولي پر غاړه باندې یو سایې ته کښېنو هغه ځای ډېر سره لمر و نه کېدل او بیا مو راسره راخیستې هم چای دی نو چې هم چای څښې هم لمر ته ناست نو بیا نه کېږي او له هغې خوا څخه رش هم ډېر دی بیا به یو څه به مخ ته مې بیا که ماښام یا مازدیګر بېرته کړو نو بیا به لاره ډېره نه راته بندېږي بس پر هغه لاس کې دې هر ځای ولیدله سایه پر مخ ته را بیا د اوبو پر غاړه بیا ورته ودرو کښېبه او توت که مو رانیوله بیا د خیره سره وروسته رانیسته مازدیګرو خواته بیا راوړې هم ډېر باغ سې راتویې دلته ښه ځایونه شته او ښې سایې شته مونږ خلک وختي راغلي دي دا ځایونه یې نیولي دا ځای کې نشته پته ماشاءالله ښایسته دا انار باغ دی دا دې وینې څونه موټرسایکلان یې درولي دي چلی دا موټرسایکل څونه خراب چلی بیخي ډېر موټرسایکلان ګوره دلته ولاړ دي مثلا ملګري یو ګروپ ملګري یې بالا ټوله موټرسایکلان والا ملګري دلته ناست دا د سړک د غاړې سره نږدې کښېنستل هم یو څه خطر لري زما په نظر د دوی په نظر نو نه یم خبر ولې چې که د یو چا څه موټر بیا چتي سي بې زوره سي هغه به نه په موټرسایکلانو کې ولاړي په دغه لاس کې هم ستا زویه لري ټیم سو دا بیا چې دی د باسکلانو ګروپ دی ښه دې خواته وینې دغه حساب څنګه تیزه د موټر تړلی کې موټر ودروئ پر بله لار نشه وکېږئ زه یې درشي خلاصومه دلته یو ښه لاندې باغ هم دی دا د توت هم دی انار هم دی دلته به یو ځای کښېنو ځای مو برابر کړئ دلته کښېنو ذکرا ستا په دې کې ډبرې دي واخه دا ګیلاسان در واخه دا یو ګیلاس دلته به کښېنو چای به مو وڅښو د اوبو میله به هم وکړو سمه ده دا ځای دې خوښ دی دا به ټوله تا ته درکړمه او واخه دا ستا کمه ده ستا ګیلاس ته چای کله خورې ښه در سړی کو صحیح ده چندانې خوندور ځای ودې کړي خو بیا هم ښه دی ګزاره کوي چای به وڅښو ګیلاس دا توت یې راښکولي خوند یې ده دا د لوبې الې په غاړه باندې ناست شو بس دا د چای مو راچولې د چای څښو او لوړ دا د توت پکښې شته پاخه سوي نه دي او دې خواته نور خلک هم ناست دي څه شي غواړې توت بیا زه در رانیسمه ته یو څو انې ورته راوشکوه دغه چا وخوره نه دا اوس پوس یې کله پوس یې وخوره منډکه یې مه خوره غاښ په ولګوه
بیرته ځو د خیره سره، بیا خو یو لاره بنده کېږي، بیا ناوخته کېږي، پر سړک مه اوړه ښه. لا دا خواته اوس لا لاره بنده ده. دوی تر لاس ونیسه. خواته موټر درولی دی 6 سایې ته. موږ هم په دې خاطر باندې ژر حرکت راوکړئ چې بیا که چیرې ناوخته مازدیګر شي بیخي زیات خلک راغلي، بیا نو بیخي یو مخ سیستم سره خراب. په څو دي پهلوانه؟ ها؟ ها؟ الوچې لرئ؟ الوچې لرئ؟ الوچې نه لرئ؟ ښه کاسي مه کوه، نظر کېږه چې دی دې خواته باغ دی، اوبه کې بهیږي. او والله څنګه ښایسته ځای دی یا. دا موټر ونه وایي ګوره چې شي دا څونه ډېر راتوه سوي دي پر مځکه، ښه توت ستا خو ډېر خاورې دي وینې، ډېر ښه توت ستا پر مځکه. داسې راځئ دې کوڅې ته ولاړ شو، د ارغنداب ښایسته کوڅه ووینو. دا د ارغنداب ښایسته کوڅه در باندې ووینم. دا ده دې خواته انار هم دي، دې خواته څنګه ښه اوبه رابهیږي، څنګه ښایسته ځای دی. توت پاخه دي، دا خوا بل ماډل دی، کابلی نه دی. دا څنګه ښایسته ځای دی ذکره. راځئ داسې لږ کې ولاړ شو، په دا کوڅه کې په لږ ولاړ شو. دی د ارغنداب ښایسته خړې خړې کوڅې په توتو په انارو باندې پوښل شوې. دا کې ښه توت شته، دا د وینې دا دی ماشاءالله خوندور کوڅه. هغه د انارو درختې دا شاوخوا پر راوښتي دي وینې، دا دی وینې دا ټوله د انارو درخته ده. دا کوڅې نو داسې خوند کوي، په دې کې ځینې ځایونه شته که تاسو لیدلي ډېرې ښې اوبه پکښې رابهیږي. دې خواته خو سیو باغ دی، فکر کوم شخصي باغ دی، نور ننوځ به نه، باغونه به ټوله شخصي، خو د خلکو شخصي حریم ته خوا به دی. دغه دی وینې څونه توت راټول سوي دي زویه. توت دی دغه درخته ده، دا بیا تور دی، و دا تر ټول له مخه پخېږي. پښې به څنګه سوې درځئ زما چمپلان به څنګه به سوي. ته وګورئ ماشاءالله خوندور ښایسته هوا، یخ هوا ده کې پکښې. زردالو دي که څه شي دي، کالوچي بادام خو به نه وي، دا زردالو دي، خو د انارو ګل دی، هغه ډېر لوړ دي. هغه څنګه ښایسته توت دي پاخه. راځئ زویا ذکرا راکړه ځوانم پارئ وینې ښه ماشاءالله ښایسته ارغنداب ولسوالي. د انارو باغ ته راسه ورته وګوره څنګه ته چمپلان څنګه پکې راوځي په توت.
بیا دانی نجونې دا و د کندهار ښار د ارغنداب یو ښایسته کوڅه ما فکر وکړ چې دا به هغه رقم کوڅه وي چې اوبه هم پکښې بهېږي خو هغسې نه وه خیر بیا به یې ورځ راسو انشاءالله هغسې کوڅه به هم پیدا کړو نو دا ځایونه کله کله ښه خوند کوي موټر مې څنګه ځای درولی دی د وارې موټر ته وګوره یا تر توت لاندې ښه توت دي خو تو سوي دي پاخه یې لوړ دي ټوله لاندې یې ځینې شکولي دي پاخه الوچې په څو دي تې راکړه الوچه په شپېته غونې کلمه یا ګپه مه کوه دغه الوچې دي ته وګورې لاره خو به مې نه بنده کړې یا لاره دې دا په څو ورکړه په څو دي توت په شپېته ته راکړه دا چیش در سره ته ګور دا دی شی دا د وینې دې ته چیش وایي ربڼ دا یو تر اوسه دې مرغۍ په ویشتلې ده مخه مه بندوه ته راکړه کڅوړه لرې کڅوړ ته ور واچو کڅوړ ته ور واچو بره لاس په لاس صحیح توبه اکاسې پان بدنو سمې دي او سر در پاعدي دغه الوچې دي السلام علیکم هغه د خټو لوښي چې بیا دي یا منګیان یا کاسې هغه دلته خرڅېږي وینې دا ځای کې شته چپه لاس کې دې وینې معلومېږي او دې خواته د ګلان دي او د رومیانو نیالان دي دا شیان ټوله پیدا کېږي د الوچې دلته هم شته ډېرې دي الوچې په دې خاطر وختي راووته چې هلته یو څوک راته انتظار هم دي او چې دا وخت راونوځې بیا نو داسې چې تقریبا 8-9 بجو ته ماخستن لاره خلاصېږي نو هغه نفر مو انتظار کړی و بالا په دې خاطر ژر راووت دا موټر کې وینئ کولر یې ورته ایښی دی پر چت باندې یخ هوا ورکوي دې خواته نیالان دي وینې د رومیانو د دې شا روان یم د خیره سره د کوتلې مرچې وخوا کوتلې مرچې په سړک باندې به شواس په لوواله کې به وځئ نو مینې ته به ولاړ خدای پاک دې وکړي چې تاسو ارغنداب را سره لیدلی او خوند مو پرې اخیستی سم توت هم نه و پاخه اوبه هم سره کمې سوې وې او رش و کش بیخي زیات بیا به انشاءالله بغیر یو ورځ بیا له جمعې راسو د خیره سره سم بیا نن هم سم ولیدی هغه مهم ځایونه چې وو هغه ځایونه مې در باندې ولیدل او تر اوسه لا خلک ګوره میلهوال را روان دي روان خلک کم دي دلته یو ځای دی تر دا غره چې د لووالې اوبه وتلي دي هغه ځای دې لیدلی دی هغه ډېر ښایسته ځای دی هلته هغه غر ورته سره یې کړی ده هله اوبه تر وتلي دي هغه به ځوان پر دا کوتلې مرچې باندې نه ده هغه هله بابا صاحب پر لاره باندې پر هغه لار چې دی پر هغه لاره دی بس موږ به هم سوکه واوړو د خیره سره یو څو شاټونه به لا درته ونیسو نو بیا به انشاءالله وروسته خدای په امانۍ سره وکړو دې خواته لرګي هم سته دا د کوتلې مرچې ته را ورسېدو دا کوتلې مرچې دا سر یې دی پورته یې کوي دا دې وینې د دې ځای څخه نو لو ویالې ساحه ټوله معلومېږي او ښه په ښه وخت کې مو د خیره سره ځان را ویستی ولې چې وروسته نو بیا دا ځای بیخي جام وي تاسو به کیدای شي عکسونه او شیان لیدلي نن ورځې د ښکلې د ارغنداب ولسوالۍ یو ښایسته بلاک په ښایسته شنه ماحول او د ښه اوبو او د توت او الوچو په سیزن کې نو دا چې الوچې مې رانیولې نو موږ ستاسو یو ورور دی یو مینهوال مو دی یو ملګری دی نو په جرمني څخه نو
تېره ورځ یې ماته د الوچو دپاره یو ډېره ښه فارموله راوښوله، یو ښه دوا یې راوښوله. نو وایي سهار سهار بیا په ته چای پر وخت باندې خورې ډېره فایده کوي بدن و سینې و دې شیانو ته. نو زه بیا جوړه کړم وبیا ګورم انشاءالله بیا بیا ستاسو سره هم شریکه کړم چې باید چش د الوچو سره ګډ کړئ او یو مربا ځینې جوړه کړئ بیا یې وخورئ د خیره. نو بس دا اوس زموږ د نن ورځې یو ولاګ. تر بیا ښه وخت ښې چارې د الله په امان. بای بای.